تصویر کردن. حاجی صاحب سلام. سلام. ښه کورونه چیرې دی؟ کور دلته ده، بزګري مې ده. ژوند څنګه تېرېږي؟ ساعت چې بیا ماښام شي بس چې خدای پیدا کړي هغه الله ته بدلېږي. بلکل. د بل مزدور یم، بزګري کوم. ښه او دې کې څه شی لټوې؟ دې کې بس دغه اتې بیا په ترانه کې اتې وو، ډوډۍ باندې پخوو. ښه ښه ښه. دلته کاروبار شته که نه؟ نسته، بس دغه دوه لاس دوې پښې خواري. لا دې ولې ماما؟ دا تر موټر لاندې شوم، لا مې خوږمنه شوه، لاس مې دغه. دا ګوتې دې ترې راوشو، دا ټول په دغه ازغو باندې شوي. په ازغو باندې شوي دي. خواري سړی نه لرم، یو زوی مې د 11 کلو د اصابي د لیونی ده. چیرې دی هغه؟ دلته په کور. بل ځای مې دغسې شی ده لکه دغه هلک. ښه. د ګټې سړی نه لرم. کارګر په خپله یې؟ بس په خپله دغه سهار پیدا کړی، ماښام خوړلی. په دې ډاګ کې نو خدای تاسو ته څنګه روزي درکوي؟ نو په علاوه د خپله مځکه زمین د خواري سړی نه لرم، دلته د بل په مځکه باندې پروت یم، په عالم یې بزګري ده کومې بزګري. هو پوهېږم. ښه ښه. بیا غله درکوي که پیسې؟ یا نو که لږ شی رالو که ډېر شی رالو، بزګري مې نیولې وه. 5.5 پارسله غنم رالو، 5.5 پارسله 18 منه وربسې رالي، اتې شی نه دی راغلی. څه وایې؟ ښه ښه. څو بچیان دي په کور کې؟ څو کسان یې؟ 4 مې زمن دي، 4 مې لوڼې دي، یوه مې کوروالا ده، یو زوی. ښه ښه. خب دوستان، ما در شاجوی که کنه ولسوالی شاجوی هستیم. امی خار و خاشاکی که شما میبینین سیلاب که آورده ایره پدر جمع میکنه میبره به خانه به خاطر سوختاندن. و خودشان میگه دیقان کدام کس هستم، یک بچگک دارم تکلیف حساب داره، او هم در خانه است. او
اوس په پښو باندې ګرځېدلی شي ستا بچی دغسې ګرځېدی شي خو لمونځ دواودس کلمه ښه وینا داسې څوک نشي ورته کولی چې زه په کور باندې نه یم مور ویي خویندې ویي ثابت کور دې نږدې دی کور خو مې ده دلته دغه دا ونې چې دي دغه ونې چې د کور مې دالته ده ښه زوی دې اوس چېرې دی زوی لري بازار خواته تللی ده نن درېیمه ته تللی ده دا هلکان یې ټول پېژني زما لیونی زوی مې د کار سړی نه لري یو له خدای پاک ماسه و بل دنو خب میگه بچه ما تکلیف اصحاب داره و خودم هم کارگر ندارم کارگر خودم هستم تو اوس څومره دې راټول کړي دي دا فقط هغه مې سره راټول کړي زه لږ راټول کړم څنګه یې راټولوي تاسو بچې لږ هاخواته شئ ښه جارو ورکړه سوځي که ژمي ته ټولوي یا دغه ژمي ته وډو ښه ژمی خو سختې واورې دونه واورې یخونه یي دا ته ژمي ته وډو اوس کور کې بیا ډوډۍ څنګه پخوئ بازار نه اوړه څه راخئ که یا بس چې په کور کې یې په کور کې دغه کوو که په کور کې نه یې له بازار یې راوړو دا اوس روان یم دغه د ځمکې مالک ته مې وویل مال یو پارسل غنم را پیدا کړه پوه شوې هغه ول ښه ده یاتې اوس له دغه ځمکې ځمه یاتې هغه به پیدا کوم د ژمي غله نو یاتې بس د 2 میاشتو د 3 میاشتو غله که په واده وه که په قرض وه پوه شوې که په هره نقشه وه پیدا کوو بیا ولې واورې تکلیفونه یې زحمتونه یې اوس د ادم درهاله بس سهار ګټلې ماښام خوړلې یاتې 500 ولویږي 400 پیدا سي 600 پیدا سي هغه هم د خواري سړی نه لرم زه خو نو دا د بل مزدوري کوم ای بل په مزدوري کې که یاتې لږ راته پاته سوې که ډېرې اتې که 100 پاته سوې که 500 پاته سوې که 400 پاته سوې ذاتې معلومې نه دي او دا لاس دې په چیز باندې خوږ کړی دی دغه درد کوي دغه درد کوي دغه درد کوي دغه د درد کوي دا لا داسې داسې لږ وګرځم زیاتې وچه سي اتې درد کوي اتې خو له ستوماني ده بالکل خوب هموطنان بعضی وقتا شاید که همی کمک شما سبب از این شود که در هر جای ما میریم برای یکی از هموطنان ما کمک شما برسه ای که در کدام سر افغانستان است و برای ما مهم نیست مهم انسانیت است و مهم همی است که به درد یک هموطن ما حداقل یک روپیه 2 روپیه که شما روان میکنین بخوره و ما هم در این سفر خود در پالوی از که بعضی برنامه دیگه خود داشتیم کوشش میکنیم بعضی هموطنان فقیر و نادار و بیچاره ما که
در این تو دشت خدا افتیدن و چیز برای خوردن ندارن. آقا بل درایم ده وین مشر نوروز تا داده دیگه یک بچگک داره که وام تکلیف حساب داره، وام میگه به بازار رفته. اینی هم بچه دومیش است که ستره مشه جوڑه صدقه ده داده زوی ده یو می دغه زوی ده یو خو هغه لیونی ده بل دغه ده بل ته دغه لیک وړ ده بل د خواري سړی له خدای ماسې او بل زیرمه خور نه لره دیگه خداوند راشه شبسی جوړی په خیر څنګه دوری ودرېږه تم دوری ودرېږه. دیگه آینده از این اطفال چی خواهد شد به نظر شما؟ 40 سال تمام ما جنگ بدبختی را تیر کردیم و این اطفال نازنینه که باید از درس و تحصیل کنن آمدن به این دشت به خاطر این چیزکا که جمع کنن و ببرن برای یک سوخت خودان. و پدرم دیگه با این ریش سفید شاید چو کل عمر دیده ماما؟ دغه شپېتو ته 15 شپېتو ته به انشاءالله تعالی رسېږم. په دغه 15 شپېتو کالو کې دې څه وکړو؟ هېڅ بس ژوند د تېرېږي ژوند د سهار سي بیا ماښام سي. که څوک داسې ښه بنګلې هم لري تېرېږي، که څوک په ډاک باندې پروت په هغو باندې هم تېرېږي، په ما باندې هم تېرېږي. سي د کرزي حکومت راغلی ده، سي اشرف غني حکومت راغلی ده، سي د طالب حکومت راغلی ده. تر ننه پورې بیا له درومه چې رویه ماسې وه سي ما ته دا 3 کاله مخکې د کوچنیانو ته ورکړې وې. بیا د 1 روپیو شی په ما د خپلې مور وو که د مرستې ما ته په لاس راغلي. په الله به زړېږم، له الله یې غواړم، بل دغه نه لرم. خدای دې رحم وکړي پلاره، خدای دې ورحمیږي. دلته ما په خیال چې افغانۍ چلیږي که کلدار یې؟ یا دلته کلدار و ده، خو افغانۍ می کلداری می. از طرف فاروق شریفی و شیما شریفی که یک مقدار پول روان کرده بودن، این 2000 افغانی را به پدرجان میتیم که باز یک سودا مودا به خانه بگیره. دغه مونږ د یو خورم تاسو مسافری دغه د دامات ورسېدی، سلامت اوسې، شاله اوسې. دا مونږ یو خور او مور دې په خارج کې هغه مونږ ته رالیږلي چې تا ته درکوم. سلامت اوسې. بس الله دې په ټولو باندې ورحمیږي. الله دې په تاسې نبي په امت په ټول دې الله ورحمیږي. پوه شوې؟ الله دې له کوره کلی که، الله دې تا په ټوله کابینه باندې خپل نظر وکړي. الله دې تا ټوله کابینه له اوره دې دوزخه په امان کړي. سره له دا ټولو یاره سلامت اوسې. مونږ ته اجازه ده، زه الله دې مال شه. خب دوستا دیگه به نظر ما که همی پیسه به پیش کاکا رسید دیگه لنگی را بسته کت میره و خیر شار بازار تا زی؟ بازار چیش پیشی زی؟ بیگه اوله نو اوله اوینی دوڑی نو اوز خدای خود در تور رسه و ترسو چه دا خوری بیا خدای مهربان. خدای مهربان ده. الله دی ټول مسلمانو دغه نه. الهی من بازار ته روان. بازار زه خوشاله اوسې، سلامت اوسې. قربان ژوندی اوسې. کاکام دیگه با گرفتن کمک هموطن ما را بخیر به طرف بازار که حداقل یکم آرد بخره، چون در خانه نبود دیگه. پروردگار عالم